وخت دفاع کوي. الفتح مرکزی عالی لیسې څخه له 300 زیات زده کوونکي فارغ شول. په همدې موخه په یاده لیسه کې ځانګړي مراسم هم جوړ شوي وو. ویناوالو د علم په ارزښت هر اړخیزې خبرې وکړې. دوی زیاتوله د علم دپاره هیڅ ناوخت نه دی او له فارغانو یې غوښتنه درلوده چې د زده کړو لا پراخولو او د لا ځلانده راتلونکي لپاره لاس په کار شي څو د ترلاسه کړو زده کړو او مهارتونو څخه د هیواد په ابادۍ او پرمختګ کې ګټور رول ترسره کړي. د یادې لیسې امیر میکایل خان په دې اړه وړاندې ویلي د الفتح لیسې 315 فارغین لرو کې دا چې اکثریت زده کوونکي سره زموږ ډېرې مشورې وي چې تاسو باید د 12 ساعتونو تر 15 ساعتو پورې موږ کې مطالعه کوئ چې خپل هدف ته ورسېږئ چې هدف یې د لوړ پنځه دي لکه طب انجینري شپه د څلور پنځه د فارغو زده کوونکو لپاره دا د خوشحالۍ او ویاړ شیبې وې. دوی همداراز زیاتوله چې په دغو زده کړو به باسنه نه کوي بلکې د زده کړو د لا پراختیا او پرمختیا لپاره به هڅې کوي. دا 12 کلن مزل په دې معنا نه چې زما زده کړې پای ته ورسېدې بلکې دا په دې معنا چې زه د زده کړو چاپېریال ته نور هم ورداخل شوم. ټولو فارغینو څخه هم داخله ده چې دوی باید په زده کړو په برخه کې لا پرمخ لاړ شي تر ماسټرۍ تر دکتورۍ پورې زده کړې وکړي. د 12 ټولګینې باید خلکو بسنه ونه کړي، باید تر ماسټرۍ دکتورۍ پورې باید خلک زده کړې وکړي. دا په 12 باندې باید سړی بسنه ونه کړي. د الفتح مرکزی عالی لیسې څخه په 1400 تعلیمي کال کې له 300 زیات زده کوونکي فارغ شول چې دا د یادې لیسې د فراغت 22مه دوره ده.